السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ سبا آیت نمبر آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر. الحمدللہ ټول تعریفنا الله د پاره دی الذي اغا الله له ما فی السماوات وما فی الارض چې هغه د پاره دی هغه څه چې پس منونو پزمکه کې دی وله الحمد فی الاخره والله د پاره ثنا او صفت په آخرت کې وهو الحکیم الخبیر الله حکمت ولدا او خبر دا یعلم ما یلج فی الارض معلوم دی الله تا هغه څه چې نه نوځي پزمکه کې چې شه نوځي زمکه کې لکه اوب لکه د یو بوټي تخم لکه مړې لکه حشرات الارض دا ټول زمکه ته نوځي. انداره کې پزمکه کې معدنیات دي تیل دي ګیس دا ونی دي بوټي دي نو الله نه خبر ده. وما يخرج منها او هغه څه روزي د زمکینا څه روزي دا ونی بوټي روزي بهر تا منها دی اغینا وما ينزل هغه څه نازلېږي من السماء د اسمانه ني برنونا او د الله رحمتنا وما يعرج فيه او هغه څه خيږي اسمان تا یعنی ملائکه او دعاګانې او نیک اعمال وهو الرحیم الغفور الله رحم کون کې دا او بخون کې دا. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه او ويل بكفرانو چې نه برسي په مو باندې قیامت قل تور ته پیغمبر بلا ویلې بنرسي وربي قسم د ما پر رب باندې لتاتينكم خامخبرسي په تاسو قیامت. عالم الغیب چې عالم د الله په غیب باندې لا يعزب عنه مثقال ذره نه پټيږي الله نه پاندازې د یو ذره برابر فی السماوات ولا فی الارض نه پاسمانونو کې ونه پزمکه کې ولا اصغر من ذلك ولا اکبر ان لوی ان وړو کې د دینه ان لوی د دینه الا فی کتاب مبین مگر په یو کتاب کې د ښکارا لیجزی الذین دې د پاره چې بدلا ویر کې الله تعالی قیامت پورېږي هغه کسانو ته امنو چې ایمان وروړي دا وعمل الصالحات او نیک اعمال کړی دي اولئک لهم مغفرة ورزق کریم. دا کسان چې دوی د پاره بخنه دا او د عزتمند رزق دا والذین هغه کسان سعوا فی آیاتنا چې کوشش کوي د مونږ په آیاتونو کې معاجزینا چې سکشور کون کې دي الله لرا اولئک لهم عذاب من رجز علیم. دا کسان چې دوی د پاره عذاب دا او عذاب چې دا هغه دردناک دا. وير الذین اوتوا العلم او بغری هغه کسان یا پویږي هغه کسان چې ورکړې شوی دا ورته علم الذی دا هغه کتاب انزل الیک من ربک چې نازل کړي شوی دا پتا باندې درب طرفنا او هو الحق چې دا کتاب حق دا خپویږي ويهدي الى صراط العزيز الحميد او خپويږي پدې چې دغه کتاب چې دا خي اغني غلارا اد چالرا چې هغه د غالب الله او د صفت کړي شوی الله لاره دا. وقال الذين كفروا يا هغه کسان چې کفران دي هل ندلكم على رجل اي موږ وخیو تاسو ته یو داسي سړی ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق یو داسې سړی د توخیو دی مشرکینو غټانو به کشرانو ته یلو چې هغه داسې خبرې کوي چې کله تاسو زری شي او مکمل زری شي نو انکم لفی خلق جدید تاسو بیا په نوی پیدایش کې پیدا کېو قیامت پورې دا قسم خبرې کوي دا پیغمبر. افتر علی الله کذبا نو دا خلق یی دا مشرکین چې دا پیغمبر خو په الله باندې دروغ تړي ام به جنتون یا دا سړی لیوانه دا پیغمبر باندې کیي نو الله ته جواب ورکړي بل الذین لا یؤمنون بالآخرة نا د سیندا بلکې دا کسان چې دي دائم دوی ایمان نه دروړي په آخرت باندې فل عذاب په عذاب کې بوي والضلال البعید
او دا به په لری گمراهی کی په دنیا کې. ام افلم يروا الى ما بين ايديهم آینه ګری دوی چې مخکې د دوی نه او ما خلفهم او رست د دوی نه من السماء د اسمان نو الارض د زمکې نه. ان نشاک موغړو الله فرمایي نخسف بهم الارض نخخ بکومونگا دوی پزمکی کی او نسقط علیهم کسفا من السماء یا برو غرزو پا دوی باندی و ٹوٹا دا اسمان نا. ان فی ذالک الآیت لآیتا لکل عبد منیب بشک پا دے کی خامخا نخدا دا پار دا هر اغا بندا چی اغا رجو کون که دا. ولقد آتین داود من فضلا او پا تاکیق سر ورکڑے و منگا داود علیہ السلام تا خپل طرف نا فضل. یا جبالو اے غرونو اوی بی ماہو تاسو تسبیح آیو داود علیہ السلام سرا و طویرا او مرغانو ته هم الله فرمای ما دا حکم کړو چې داود علیہ السلام سره تسبیح آیو. او دا ظلمان یای چې داود علیہ السلام دیو میوزک دا میوزک نسبت کوي داود علیہ السلام الان کی تسبیح بیالو. وَعَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ او نرم کړیو مونږه داود علی السلام د پاره اوس پنه څنګه نرم کړیو فرمایي چې بغیر اور نه بد اوس پناغه د پاره نرم وا. نو ان عمل سابغات چې جوړاوا زغری یعنی جنگی لباس وقدر او اندازه کوا یعنی کړی په کړی کې کړی ور کوا په بلې کړی کې فی سر دی د کړی په جوړولو کې وعمل صالحا او نیک عمل کوي. نو دنیا کارونه څه پابندي خو نشته. دنیا کاروبار کوا دکانداری کوي تجارت کوي اوسپنه تجارت کوي بلکې کوا هو عمل صالحا الله فرمای نیک عمل وکوي. انی بما تعملون بصیر بشکا پاغو کارونه باندې چې تاسو کوي زلیدون کما ولی سليمان الريحا او مونږه ته بیدار کړی وا سليمان عليه السلام د پاره هغه هوا غدوها چې سبا د سبا مزل د هغه هوا شهرن په برابر دی وی میاشت وو ورواحها او د مخا مزل د هغه هوا شهرن برابر دی وی میاشت وو. نو سحر په شام کې وو او مسپخین به په افغانستان کې وو مخام به بیا په شام کې وو. دا د سليمان عليه السلام دا به ګرځیدو دسی دا ټول علاقې به د بد شي وا. واصلنا له او بو بیا ول مونږه یا روانه کړیو مونږه هغه د پاره عین القطری هغه چینا د ولیکړی شوی تانبه یعنی څنګه چې داوود علی السلام د پاره اوس پنا الله نرم کړیو نو سليمان علیہ السلام د پاره الله تانبا چې دا ورته نرمه د دې چینه ورته پیدا کړی نرمه کړیو. او من الجن او تابعداري کړیو هغه د پاره پیریان مې عمل هغه څوک څه کار بکوي بین یده په مخ کې داغه او باذن ربه په حکم در رب خپل سره او مې یزغ او چا به چې مخ واړول منهم دا غوینا ان امرنا د حکم دی منا نزقه من عذاب السعير نو مبویر کو هغه تا هغه ګرم عذاب یعملون له ما یشاء چې جوړول به هغه چا دی پیریانو دا نور مخلوقاتو سليمان عليه السلام د پاره چې شی بجوړول ما شاو هغه شیونه چې کوم سليمان عليه السلام غختل مم محاریبا او چت محلونه مطلب عبادت خانه او چت عبادت خانه به ورته جوړولې او دا سينور کوم د ملکی حالاتو د پاره ضروری کارونه بو بنگلې دفتر وغیرہ وتماثيلا او نقشو د آبادی دسی آبادی به کوله چور باندې پاس نه نقشونه وجفان او لوی لوخي کل جواب پشاند طلب د طلب پشاند به لوی لوخي به جوړ کړیو چونکه خلق ډیرو کنه هغه ته کله کله روټي موټي بندوبست کولو وقدور راسیات او دیګونه په یوځه پراته درانه یعنی دیگ مضبوط دیګونه اعملوا آل داود شکرن نو عمل کوي اے د داود علی السلام اولاد او د شکر ادا کوي. وقلیل من عبادی الشکور او ډیر لګ دي د ما په بندگانو کې شکر ادا کوونکی.
فلما قضینا علیه الموت نو کله چې راغللو یعنی کله چې راوستو مونږه په سليمان علیه السلام باندې مرګ ما دلهم نو خبر نکړل هغه پیریان لرا پیریان نو خبر سليمان علیه السلام مړو او دا چې مړو په خپل همسا باندې تکیا ویلی وا په ویلاړی مړو علا موته په مرګ د سليمان علیه السلام الا دابت الارض مگر اغا زناور د زمکی نه مراد وینو دی امساتا وینو لګیدل نو تاکلوا من ساعته چې خړلې همسا د سليمان علیه السلام فلما خر نو کله چې سليمان علیه السلام را پری وتلو نو تبینت الجن نو پوشول پیریان نو دینه دا معلومه شوا چې پیریان سره علم غیب نشتا نو پیریانو نه مدد ما غواړه چیلې ما په خوا پیریان کتا سره مددم کوي کنا نو په غلط کار کې د سمدد کوي الله کانوا یعلمون کشری اغوی پویدلې یعنی کشری د پیریان پویدلې الغیب په غیب باندې مال بسو فی العذاب المهین نو دوی به سخ وخت نه تیر کړي ځکه چې سليمان عليه السلام په دوی ډیره پابندیاں کړې وی کنه او دوی خو ویل چې سليمان عليه السلام ژوندې دا او ویلار د تکیای والی دا نه څومره وخت پورې بغاد سي تکیا وی والی و نو لقد کان لسبع او په تحقیق سره وا د پاره د سبا خلکو سبا چې دا نن سبا د یمن چې په کوم ځای کې دا سبا ملک دا فی مسکنهم د دوی په کورونو کې آیت النخا جنتان دو بغنا یمین و شمال خی طرف تا و گس طرف تا کلو من رزق ربکم نو خوری تاسو د رزق در رب خپلنا وشکرو له او شکرو بسید الله بلدتن طیبتن اغا پاک وطن و رب الغفور او رب خون کے فآرزو فارسلنا علیہم نو بس اغوی مخواڑا ولو یعنی الله ته دومره نعمتونه کړی د سبا ملک دا چې بغونه هر طرف ته روډونه شام طرف ته فلسطین طرف ته مصر طرف ته روډونه بو او دا روډونه بشپا ورځ آباد د خلک بوتلو راتلو پکې تجارتونه به کول اولیار کې به هوټلې وي دا ټول آبادی بوا نو الله فرمایي دوی نه شکرې وکړه بلکې دوی په خپل دایلی و چې دا څه مصیبت ده دا دومره خلک چیرې چیو د هاي هوی دا چې دا خو بس ختم شي ارز نو الله ورته ختم کړ الله ور باندې سیلاب را خلاص کړو یو بند ور باندې را خلاص کو د هر څه یوړل تش د هغه بوټي پاتې شو چرته د بیره بوټه چرته به فائدې بوټه نو دا ټول لیاري میاري ورته خراب کړل نو هغه ترکیاتی دور هغه ختم شولو نو فارزو نو بس هغه انکار وکړلو فارسلنا علیهم سیل العرم نو رواستول مونږه په هغه باندې سیلاب د بند او بدلناهم بجنتهم او بدل کې مویر کو هغه تا په زید دو باغونو جنتین زوات او کل خمتن داس دوا باغونا چې اغا زوات کل او کلن حمتن چې میوای واخو به مازی او ترخا میوای وا واصل او د ازغو ولونی وی وشین او د نور شینو من صدرن د بیرنا قلیل لگ ذالک دغه سزا چې وا جزیناهم بما کفروا دا زکه چې دوی نشکری وکړل یا کفر وکړلو وهل نجزی الا الکفور او موږ بدلا نه ورکو مگر ناشکر خلق تا وجعلنا بینهم وبین القرى التي ابد کړیو موږ په منځ دا غوي کې او په منځ د اغو کلو کې التي اغا کلی بارکنا چې مونږه برکت یې خو یعنی شام فلسطین اردن دا ټول فيها چې پاغي کې قرن ظاهرتن کلی وخکارا وقدرنا فيها سیرا او پاند ذکرو مونږه پاغي کې اسیرا مزل یعنی لیاره کې با آبادی وا سہولتونه بو خلکو په پکې مزل کولی رڼاګانې بوي نسیر فيها لیالیا چې چیرڅې پدې کې د شپې و ایامن او دورې امنین په امن سره غټه خبره دا او څه امنم پکې وکنه
نو فقالو نو ویلو هغوی ربنا ای زمونږ ربه باعد بین اسفارنا لرېوالی راولې د مو په منځ کې د مو د سفرونو په منځ کې وظلموا انفسهم او ظلم کړی و هغوی په خپلو ځانونو باندې فجعلناهم احادیثا نو جوړ مکړل هغوی احادیثا د تاریخ کیسې بس ختم شولو هر څه نن مو یادو دغه چیرې په تاریخ کې دی بس ومزقناهم كل ممزق او خوار مکړل هغوی په پورا خورولو سره ان لري مکړل بس ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور بشک په دې کې نه خدا د هر هغه کس د پاره چې هغه صبر کوونکی وي او شکر ادا کوونکی وي ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه او په تحقیق سره رښتیا ومندو په معاملې داغه کې ابلیس ظنو چې ګمان کول خپل فتبوه بس پیروي وکړه هغه د ابلیس الا فریقا مگر وی ډلې پیروي ونکړه د ابلیس من المؤمنین د مؤمنانو نا وما كان له عليهم من سلطان او نو د شیطان د پاره پاغوي باندې اقتدار الا لنعلم من يؤمن بالاخره مگر دې د پاره چې معلوم کی مو چې څوک ایمان وروړي په آخرت باندې ممن دغه چانه هو منها فی شکن چې هغه د آخرت نه په شک کې دی وربک علی کل شیء حفیظ او رب د تا په هر شی باندې ساتون کدا قول ذو الذین زعمتم من دون الله او یا پیغمبره چې راو بلی هغه کسان چې تاسو ګڼلې دي خدایان سوا د الله نه لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض چې هغه اختیار نه لري په اندازې د یو ذره برابر نه پاس منونو کې او نه پزمکه کې وما لهم فیهما من شرک او نه هغه شریک دي الله سره په دې ځمکه او اسمان کې وما له منهم من ظهیر او نشتا د پاره د الله د هغه نه څوک مددگار ولا تنفع الشفاعت عنده او نه ور کوي फायदा سفارش د الله په دربار کې الا لمن اذن له مگر سفارش پیدا به هغه چاته ملایږي ته چا بری کې اجازت وکي الله حتی ترغه پر اذا فزع کله چې لری کړي شي غیرا ان قلوبهم دا غوی د زړونو نه قالو یای باغوی ماذا قال ربکم ماذا قال ربکم دا یو خبره ده چې ویلو رب د تاسو قالو نو به سفارش کوون کې الحق چې حق ویلو وهو العلی الکبیر الله ډیر اوچت لوی دا قل تو ورته وای پیغمبر من يرزقكم من السماوات والارض څوک رزق در کوي تاسو ته د زمکه او د اسمان نه نو قل تو ورته وای پیغمبر الله چې الله وان وياكم او مونږ ته او تاسو ته لعل هدن او فی ضلال مبین ضرور به په هدایت باندې وو یا به په ښکارا گمراهی کیو نو قل تو ورته وای پیغمبر لا تسالون عما اجرمنا تاسو بنشي کې د تاسو نه په باري د هغه جرم کې چې مو کړی وي ولا نسأل عما تعملون او تاسو بنکیږي مونږ نه د هغه جرم چې تاسو کړی وي نو قل تو توه پیغمبر یجمع بیننا ربنا چې راجم وبکی د مو په منځ کې رب دې مونږه ثم يفتح بیننا بالحق او بیا به فیصله وکي د مو په منځ کې په حق سره او هو الفتاح العلیم الله تعالی ډیر خپل فیصله کوونکی دا او دا قلت ورته پیغمبر ارونی الذین وخیمات اغه خدایان الحقتم به چې تاسو یو ځای کړی دی الله سره یا تاسو شریک کړی دی الله سره ماته وخیو چې شو وخیو شرکا اغه خدایان کله هرگز داسې نه ده بل هو الله العزیز الحکیم بلکې همدغه الله دا یو الله دا بس هیڅوک شریک نشته او ما ته وخی خدایان چې هغه څه پیدا کړی دي څه کړی دي چې هغه غالب دا حکمت ولدا و ما ارسلناک الا کافتا للناس ندی استولی مونږ نه استولې مونږ ته مگر ټولو خلقو د پاره بشیرن زیر ور کون کې د جنت و نذیرن او يرون کې د جهنم نا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلق د دوی نه پويږي
ويقولون متى هذا الوعد یا دوی چې کله بوي د وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی وي قلت وتوي پیغمبره لکم مقرر د تاسو د پاره میعاد یوم نټا دی ویریږي لا تستاخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون چې نب رستواله کول شي دراتلو د اغینا او نب مخکیواله کول شي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران او یای کافران چې مونږه په قران باندې هرگز ایمان نه وروړو ولا بالذي بين يديه او نه په هغه کتاب باندې چې وخت کې د قران نه راغلیو ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم او کاش کله تو ګوري د ظالمان چې کله دوی ودرول شي د اختلاف مخ کې يرجو بعضهم الى بعض القول نو واپس کوي به ځنې د دوی نه ځنو نور ته داسي خبر یو بل سبا داسي خبر دوی کوي بیا یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا یای باغه کمزوري خلق د دنیا اغا مشران خلق ته لولا انتم لكنا مؤمنين کچیر نوې تاسو اے مشرانو نمو به ایمان راوړې اے مشرانو تاسو د وجنه ایمان نه راوړې تاسو په غلط روان وې نو مدر پسې شولو نو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا دغه مشران به کشرانو ته وی انحنو صددناكم عن الهدى آیا تاسو مونږه نیغه لیار نه بند کړیو مخ خو لیار نه بند کړی بعد از جاءكم بل كنتم مجرمين کله سدانی غلا راغله هدایت راغلو نو مخ تاسو نه بند کړی بلکې تاسو په خپل جرم کړی دا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا او بي هغه کسان چې کمزوري دي هغه مشران ته بل مکر الليل والنهار بلکې تاسو په دنیا کې د شپې ورځې مکر کولو تاسو به داسي تقریرونه کول تاسو به داسي بیانونه کول تاسو به داسي کارونه کول چې مو به در پسې روان شول مو وویل چې زنده‌باد او زنده‌باد فلانه زنده‌باد او فلانه زنده‌باد نو اذا تامروننا نو تاسو به حکم کول مونږ ته ان نکفر بالله چې مونږ نه فرمانی وکړو د الله داسي داسي کارونه تاسو مو باندې کړی دي چې مو باندې تاسو د الله نه فرمانی کړی ده ونجعل له اندادا او جوړ کړ مونږ الله سره شریکان واسر الندامتا واسر الندامکا او خراب کی هغه پیمانتیا لم هر کله راول عذاب چې وګوري د عذاب پټه هم منا کوي چې پټه بکی خپېمانتیا خو چې دوی عذاب وګوري نو خلک به وګوري چې دا خیمان دینن وجعلنا الاغلال في اغناق الذين كفروا او وابچو مونږه پټي د دوی په چټونو کې چې کوم کافران دي هل یزون الا ما كانوا يعملون نو نبویر کول کیږي بدل مگر د هغه عمل چې دوی به کول او ما ارسلنا في قريه او نو واستول مونږه په یو کلی کې من نذیر سوک يرون کې الا قال مترفوها مگر د کلی مشران هغه مشران چې هغه مست مشرانو عيش پرس مشرانو هغه ویلو خپل پیغمبر ته ان بما ارسلتم به کافرون چې اے پیغمبرانو کوم شی چې تاسو راوړی دا مونږ دا نه منو دی باندې مونږه کفر کوو وقالو یلو بده مشرانو نحنو اکثر اموالا واولادا چې مونږ سره خو مالم ډیر دی مونږ سړیم ډیر دی وما نحنو بمعذبین متهیڅوک عذاب نشي رکوله نو قلت وتویا په جواب کې ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ته بشک خدای رزق خدای الله په لاس کې د اے مالدار خلکو اے مست خلکو اے د الله نه مانون کو خلکو تاسو په دی مال باندې غرور کوي دا رزق خدای الله په اختیار کې ده بشک رب د ما زیاتوي رزق چاته خو خشي ويقدر او کموي دا رزق یا پاندې کوي دا رزق ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلق پويږي نه وما اموالكم ولا اولادكم ندی مالونه د تاسو او نه اولاد د تاسو بلتی داسې شی تقربکم عندنا زلفا چې نږدې کوي تاسو مونږ ته په نږدېکت سره یعنی کله چې یو سړی کې ایمان وي کنه او د بچی مؤمنان وي او د مالم په صحیح لارې کې لګي په حلال وي ګټلې الله فرمایي چې دغه بچی دغه مال په دنیا کې چې خډیر در سره ده دا به تا گمراه کوي نه دا الله تتابع نور ور نږدې کی
دا خو هغه مالداری الله دی چې کوم مالدار مس مالداری وو تکبر ولو عيش پرست وو دینداری مالداری شي کنه دینداری مالداری چې الله دین ور کړی وي دنیا مرته الله ور کړی نو الله فرمایي چې دغه دنیا زری صدامو ته نور را نږدې شي دغه چې د صدقې کوي دې بچی نیک عمل دي نیکی کوي دا مو ته نور را نږدې شي نو الا من آمنا وعمل صالحا مگر هغه مالداری چې ایمان راوړلو او نیک عمل وکړلو فاولائک لهم جزاء ضعف دا خلق چې دی دوی ته بدلا ملويږي دو چند بما په سبب دی هغه عمل عملو چې کړی وي وهم فی الغرفات او دوی په اوچتو بنگلو کې امنون په امن سره بوي والذین یسعون فی آیاتنا معجزین او هغه کسان چې کوشش کوي په دنیا کې چې دوی د مونږه مقابله تروزی د مونږه آیاتونو عجزولو کوشش وکي نو اولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې حاضر کړل شي نو قل تو یا پیغمبره ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء بشک رب دما فرخ کوي رزق چاته څخه شي منه بادي د خپل بندگانو نه یعنی الله پاک رزق کتا واست ډیر در کړي د اے کافرانو نو مؤمنانو ته هم ډیر کول شي ويقدر له اپان دازي کوي رزق چا د څخه خشي و ما انفقتم من شيء فهو يخلفه او هغه څوک هغه شی څخه خرج کوي تاسو بس هغه د هغه په ځای نور در کوي الله او هو خير الرازقين الله بهتر رزق ور کون کېدا و يوم يحشرهم جميعا او قیامت پورې ځو راجم وبکی الله د انسانان ټول ثم يقول للملائکه هؤلاء اياكم الله به ملائکو نه پختنو کی چې هم دغه خلقو چې د تاسو کان یعبدون د تاسو عبادت به کولو قالوا بی ملائک سبحانك انت ولينا من دونهم پاکی د تا د پارا تدمو مولای سوا د دوینا بل کان یعبدون الجن بلکې دوی به د پیریانو عبادت کولو د شیطانانو عبادت به کولو اکثر هم زیات خلق د دوی بهم په دې پیریانو شیطانانو باندې مؤمنون ایمان راوړون کړي جادو باندې چې ایمان راوړي خو په شیطان او د پیری باندې د ایمان راوړو کنه سرکشا فالیوم بسو بی الله چې نن ورځ به لا یملک بعضکم لبعض اختیار نه لري جادو باندې ایمان و مطلبونه دي ګوره د څه مطلب تاسو و نخلی مطلب دا چې جادو باندې جادو کې اثر الله چولې ده خو الله چولې ده جادو کې شیطان اثر نشي چوي جادو کې عامل اثر نشي چوي جادو کې شیطان الله پکې اثر چي د ازمایش د پاره ګوره نو دې د وجینا چې یو کس الله نه ځان کټ کی او جاتو پسې اور پسې شي دا زیاده ومه بعدکم لبعض زنه د تاسو نه د پاره د زنو نفعن په فائدې ور کولو سره ولا ضررن او نه په تکلیف ور کولو سره ونقول للذین ظلموا او یایو بمونګه هغه خلکو ته چې ظلم کړي وي ذوق عذاب النار التي وځکه عذاب دور هغه کنتم بها تکذبون چې تاسو به دروغ غنلو و اذا تطلع عليهم آیاتنا وکلب چې بیانېدو په دې خلکو باندې آیاتونه دي مونږه بینات صفا قالوا نو یایدو ما هذا الا رجل نددا پیغمبر علی السلام مگر دا خو یو سړی دا دڅی یرید ان یسدکم عن عما کان یعبد آباؤنا د غواړي چې تاسو منی کی د هغه خدایانو نه چې کوم خدایانو ته عبادت کولو د تاسو مشرانو او پلارانو وقالو ییدوی ما هاذا سند د قران الا افک مفترن مگر دا خو درویغ دی او دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی وقال الذين كفروا اي كفران للحق حق تا لما جاءهم کل چراغ لغوی ته دغه قران ان هاذا الا سحر مبین چې نه دا مگر دا خو جادو دا د کفرانو ویناوه پیغمبر اسلام نه ویلو چې دا مونږه د خپل خدایانو نه بندای قران نه ویلو چې دا دروغ دی قران نه ویلو چې دا جادو دا د کفرانو خبره وما اتیناه من کتب او ندی ور کړي مونږه دوی ته څه کتابونه د پاره د شرک ولو کتاب هم د شرک د پاره نه ور کړي کنه چې دوی شرک کوي یدرسونا چې کني یای دوی وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر او نه نورستولی مونږه دوی نه مخ کې دوی ته تا نه مخ کې دوی ته
من نذیر څوک يرون کې وکذب الذين من قبلهم او دروغ غنلی او خلکو چې مخکې د دوی نو وما بلغوا معشار او نه درسیدلی دوی لسم برختا یعنی دا د مکه قریش د مکه کافران دا د عادیانو سمودیانو فرعونیانو هغه لسم برختم نشي رسیده په طاقت کې په زور کې نو هغه ما تبکړیو نو تاسو څه شیو ما تیناهم فکذبوا ندا غا چې ورکړیو مونږه غوي ته بس چې غوي درو وغنل رسول پیغمبران د ما فکیف کان نکیر نو ګور عذاب د ما په یو په اپادیانو سمودیانو باندې ما عذاب وګوره نو قلت تو پیغمبر انما اعذکم ته بشک خبر دادا چې ز نصیحت کوم تاسو ته بواحدتن په وی خبره سره دوس نبی علی السلام یو سړی ډېر تنگ شي کنه ډېر تنگ شي یو سړی بس هغه دی انداز کی خبره کوي کافران را جمع کړل مشرکین ورته ویلو چې اې د ما خپلوانو اې د ما کلیوالو اې د ما ملګرو څه هر څه ورته یای ته هر څه ورته یای زه تاسو ته نصیحت کوم زه خیر د پاره راغلم زه تاسو جهنم نه بچ کول غواړم او بل خبره دادا چې زه تاسو ته یو بل خبره کوم ان تقوم لله تاسو لک الله د پاره مونږ یې کنه چې کله څوک نه پويږي بیاغه ته د سی چې الله د پاره تلک سوچ خو په دې خبره تلک خپل گریوان کې خو وک سکنه تلک خیر نن سوچو کا سبب یا راشه په سبا خبره وک مو دا سی خبره کو کنه نبی علی السلام ته د سی خبره کوي نو مسنا دوا و فراد یو ثم تتفکروا او بیا فکر وکي نبی علی السلام ورته ویلو چې تاسو یو کس بیل شي او خ فکر وکي بیا دو کسان ملاو شي یو بل سره خبره وکي او خ فکر وکي په کومي خبره فکر وکي ما صاحبکم من جنتین چې د تاسو ملګری لیوانه نه دا د تاسو ملګری باندې پیریان نشتا دی څلويخ کاله مو په تاسو کې تیر کړی دي ما باندې چیته ولیوان توب ما باندې پیریان چرته وو په دی باندې سوچ وکړئ لګ نو ان هو الا نذیر لکم نددا مگر دا خو يرون کې د تاسو لرا بین یده مخ کې دراتلو عذاب شدید سخت عذاب نا قل تور توه پیغمبر ما سالتکم من اجر فهو لکم اغه څه غختله اغه کچره غختله ما تاسو نه څه اجر بس اغه دي تاسو وي زه تاسو نه یې نه غواړم دنیا دی تاسو وی ان اجری الا علی الله نه د اجر دما مگر په الله باندې دا او هو علی کل شیء شهید الله په هر شی باندې گواه دا قل تو پیغمبر ان ربی څه بشک رب دما یقذف بالحق رچوی د ما پزړه کې حق علام الغیوب الله تعالی خبر ده په پټو خبرو باندې نو قل تو پیغمبر جاء الحق چراغ له حق وما یبدئ الباطل او دا باطل چی دا دی اولم څه نه دی کړي وما يعيد ان بیا څه وکي نه مخکې دی باطل څه تور کړي دا نه ورستو تور وکي نه ورسته फायदा کړي دا نه مخکې फायदा کړي دا نو قل تو پیغمبر ان دللتو کچیر ز بلیار شوه وي نو فانما ادل على نفسي نو بشکا د ما دا گمراهی چیرا د ما دا بلیار کېدل د دې زموار زم کنه تاسو نه پوښتنه نه کیږي دي وینه اهتدیتو وکچیر ز په سم لار یما نو فبما یوحى الی ربی نو دا په سبب د دې چې وਹੀ کیږي ماته د رب طرفنا انه سمیع قریب بشکر رب د ما خوریدون کې دا نږدې دا ولو ترى اذ فزعوا وکاش کا وګورې ته هغه وخت کې چې کله به دوی ویریږي هغه اولنې شپلې مراد د قیامت چې دا خلک بمړ شي نو فلا فوتا نو نبوي څوک بچ کی دن کې او اوخذو او نه او نیولې کیږي به مم مکان قریب د نږدې جنا وقالو نو بیاي امن چې مونږ ایمان راوړې دا به په دې باندې نه په قیامت باندې وان لهم التناوش او څرنګي بوي دوی لرا نیول دیوشي
ځکه چې دنیا خو ډېره لرې پاتې شوه که نه. اوس خو ایمان څه فایده نه کوي. من مکان بعید، د لرې ځای نه به دوی چیغې وایي چې مونږه ایمان راوړو، مونږه ایمان راوړو، مونږه دنیا ته واپس که. الله فرمایي باش دنیا ډېره لرې پاتې شوه. وقد کفروا به من قبل، او په تحقیق سره کفر کړی و دوی په دې سره، په دې قیامت سره، په دې قرآن سره، من قبل مخکنا. ويقذفون بالغیب، ويقذفون، او دوی اٹکل خبرې کوي د حقیقت خبرو په ځای باندې. من مکان بعید، د لرې ځاینا. وحیل بینهم، او پردا به واچول شي د دوی په منځ کې. وبین ما یشتهون، او په منځ د هغه شي کې چې دوی غواړي، چې هغه د دنیا نعمتونه دي، یا توبه یې چې مو توبه وباسو، یا دوی چې مو دنیا ته واستو، بس هغه به پردا به الله واچي، د دوی تمه به لنډ شي. نو کمال کڅرنګي فویل بیاشیائهم، شوی وی دا کار د ملګرو د دوی سره. من قبل دین مخکې، انهم بشک دوی کانو فی شکین، په شک مریب، داسې شک چې دوی خفق او پریشان کړیو. الله د پدې سبق باندې متپویا، الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین. لګه دعا وکړي چې یا الله تعالی څوک چې دا درس واوري، څوک چې درس د پاره کوشش کوي، کوم ځای کې چې چا کوشش کړی دا، که زنانا دي که سړي دي، لکه چې مونږ ته سوال او جواب نن پرې مونږ ته سوال او جواب رسید، کافي خلک لګیا دي الحمدلله. الله د ټول کوششونه قبول کړي. الله تعالی د دوی بیمارانو ته شفا ورکړي. الله د دوی په کارونو کې خیر او برکت واچي. الله که څوک مړ شي ته ورته جنت الفردوس نصیب کړي. الله تعالی په کور کې څه مسالې وي، الله دا مسالې ورته اسانه کړي. الله تعالی په هر شي کې خیر او برکت واچي. الله ته بچی دینداری کې، بچی ورته تابعدار کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمته.